Hai, katalamana dostano, salamona jol fahar uzze的进的乌贝维莱亚的襄阳哈的梅花虎秀的鲁泽鲁和有个 Fárm 片嘛，他是过来什么特产个完了那个到了虎秀和亲戚梅花虎秀和那么亚的个，亲你听不完一切。的梅花虎秀和 corona 的好苦的 vinu 的 kamacht na rugai pa darmadana ki khallurali او دګراز په واهي کې یې اځای مواد شته چې د خلکو د روغتیا د ساتلو لپاره ډېر ګټور دی نو چینایان لرغونې زمانې راهیسې د هوسیو د کرونو او واښو د خوړلو دود شته اوس چین بزګران د عصري ساینس او تخنیک په رڼا کې دغه شان د میوه هوسیو د روزلو فارم جوړوي دغه هوسۍ له ماشومتوب څخه د کسانو لخوا روزل کېږي نو دوی له کسانو سره نږدې اړیکې لري嗨，小宝，的诺小宝的小宝，小宝，سیختان راتوایچ هر یو خوسی هر ورځ شاوخوا 2.5 کیلو چمتو شوی خواړه خوري دغه راز دوی هم نیم کیلو هر ورځ نیم کیلو وچه غوښه خوري اوس ګورئ د دوی خواړه د څه شي لخوا جوړ شوی فکر کوم چې د پکې میده شوی جوار لوبیا او هم ګازرې ټوټه شوی ګازرې شته غذایي مواد زیات دی好可爱له خلکو سره نږدې اړیکې لري ځکه چې دوی له ماشوم څخه د خلکو لخوا روزل کېږي ګورئ اوس د داسې خوسیو پر سر باندې ښکارونه لوی نه دی خو کله چې په سهارني راغلی په سهارني موسم راغلی ښکارونه لوی شي هر کال دغه فارم بازار ته څه باندې 100 کیلو د هوسیو ښکارونه برابروي او دغه راز شاوخوا 2500 کیلو غوښې بازار ته هم برابریږي دغه راز د هوسیو پوستکو له لارې جامې او بوټونو هم جوړولی شي نو څښتنان هم ورڅخه ګټې اخیستلی شي د دغه فارم څښتن راته وایي چې هر کال ګټې یې شاوخوا 1 میلیون رمینبیونو ته رسیږي یعنې څه باندې 15 میلیونه افغانۍ کېږي هر کال ګټې یې همداسې دي زه د دغه فارم د هوسیو د خوړو د چمتووالي فابریکې ته راغلی یم تاسې ګورئ زما تر څنګ ډېر زیات دغه شان جوار دانې په دې ځای کې شته ځای پر ځای کوي دغه راز هر ځای کې دغه شان په داسې کڅوړه کې هم دغه شان جوار دانې شته تاسې وښیم چې ګورئ په دغه ځای کې په دغه ځای کې داسې میده شوی د جوار بوټو وچه بوټو میده شوی په دې ځای کې زېرمه کېږي او داسې ټول د هوسیو خواړه دي د هوسیو لپاره خواړه څنګه چمتو کېږي زما تر شا دغه ماشین د ګازرې د میده کولو لپاره کارول کېږي
ګوري اوس د دغه ماشین له لارې مې دا شوی ګازری په ځمکې ګډي. اوس زه د دغه فارم د تولیداتو د مسرونو ښودنې ځای ته راغلی یم. زما تر څنګ ټول داسې تولیدات د هوسیو د پوستکي کرونو او غوښې لخوا جوړیږي. ګورئ دا د هوسۍ د ککر یوه برخه ده. همداسې دی. تاسو ګورئ دا هم د هوسیو کرونه دي خو پرې شوی او عصري شکل داسې دی او د خلکو لخوا پرې شوی حالات داسې دي. په اوبو کې په جوش اوبو کې اچول کېږي او دغه اوبو به د درمل په شان د ناروغۍ د علاج رول ولري. دغه راز هلته هم د ښوروا د جوړونې په بهیر کې داسې کرونه کارول کېږي. او ګورئ داسې ټول یو ډول خواړه د هوسیو د غوښې لخوا جوړ شوي. دا یو مثال دی. دا یو مثال دی د رښتینې د هوسیو د بچي له لارې جوړیږي. تاسې ګورئ داسې انځور د میخوار په نوم د یو ډول ګورونو په شان انځور دی. نو د دغه ډول هوسۍ نوم هم له دې څخه را پیدا شوی. په دې ځای کې تاسې کتلی شئ چې دغه هوسۍ ډېر لوی ښکرونه لري او کله چې هوا ګرمه شي یعنې د پسرلي او مني په موسمونو کې د هوسۍ ښکرونه به لوی شي. په هماغه وخت کې څښتن یې به د دوی ښکار پرې کړي. خو پروا نشته ځکه چې هوسۍ به ورڅخه زیان دغه آلات به هوسیو ته زیان ونه رسوي ځکه چې د دوی ښکرونه به بیا لوی شي. د هوسیو د روزلو تر څنګ دغه فارم هم د سرانیزې چارې په پرمختګ سره خپل ګټې زیاتې کړې. زما تر څنګ په دغه ځای کې دوی یو د هوسیو یو پارک د جوړونې په بهیر کې دی. په دغه پارک کې سرانیان په خپلو لاسونو هوسیو ته خواړه ورکولی شي او خپل لاسونه پرې تېرولی شي. قدرمنو دوستانو د میخوار هوسیو د فارم په اړه ویډیو په همدې ځای پای ته رسېږي. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان، ښه ورځ او هیڅ چارې.